د اسلامي معلوماتو لپاره اسلامي معلومات پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ. نن در سره د نبی علیه السلام د اخلاقو په باره کې یو ښکلې او خوندوره کیسه در سره شریکوم. نو هیله ده چې د ثواب په نیت یې شیر کړئ. یو سپینګیري مات شوي بادام د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر بادام خوړلو سره یو ځل سپینګیري ته وخندل او د سپینګیري په خوله به سپین برید موسکي شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اصحاب کرام په تمه وو چې اوس به دوی ته هم ووایي چې راشئ بادام وخورئ، خو داسې ونه شول. سپینګیری چې کله لاړه نو اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مخکې به د هر شی مونږ سره شریکوو خو نن دې غږ ونه کړ، دا ولې؟ نو آیا تاسو خبر یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وفرمایل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که تاسې کې یو کس هم دغه بادام توکړی وای، دغه تریخ کړي بادام که تاسو کې یو کس هم د خولې نه توکړی وای، نو د اخلاصمند سپینګیري خندا به په غم بدله شوې وای. نو ما نه غوښتل چې داسې شوي وای چې ما نه سپینګیری خفه شوی وای. نو ای ورونو خویندو، زمونږ ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې درس او تعلیم را پریښی دی چې د ژوند تیرولو لپاره ډیره بهترینه لار ده او دنیا او آخرت همدغسې کامیابي هم په همدې کې ده. خو همدغسې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سیرت څخه ناخبره یو، ځکه په مشکلاتو کې راګیر یو. راځئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه وکړو او په خپل ژوند کې عملي کړو چې له ژوند څخه خوند واخلو او د آخرت د ښکلا سبب هم وګرځي. نو که غواړئ چې دغسې نور اسلامي او ښایسته او اصلاحي معلومات تاسو ترلاسه کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.